نو هغه تور سترګې او په تور باڼه د پاسه تور سترګې او په تور باڼه د پاسه او یو تصویر جوړ دی زما د زړه د پاسه نور پرس لکه په نور پسې تاویږي نور پرس لکه په نور پسې تاویږي مخ مې داسې په دلبر پسې تاویږي ژبه د لونده بدلوي بدلوي زړه زما نادان دی غولوي غولوي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنو. رفعت افریدا یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نوې خوندونه او مزې اخلو ملګرو نن راغلي یو جمرود له چېرته چې د مونږ ګرانو محترم ریاض افریدی صاحب ژوند کوي. د دغه نه به د ژوند په اړه تفوسونه هم کوو. نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې ته هرکلی یو. ډېره مننه رفعت افریدی صاحب، ستاسو د ادبزار پاڼې یو جهان مننه چې تاسو راغئ او دومره خواري مو کړه، موږ سره ناسته غوره وګڼله. او دا وخت چې څوک موږ ویني اوریم نو هغوی ته هم نیکې پیرزونې او سلام پیش کوو. ډیره زیاته مننه، د تاسو هم مننه کوو چې موږ له وخت کلو. ریاض افریدی صاحب هسې خو تو په ګرده نړۍ کې او پښتونخوا کې تاسو ټول خلک پیژني، خو داسې ملګري وي چې تاسو د شخصیت سره بیا اشنا نه یي، نو ملګرو سره خپله لنډه شان پیژنګلو. ګرانه د ما نوم ریاض دی او کلمي نوم مې افریدی دی. په کام کوکي خیل، منیا خیل، جمال خیل افریدی یم او د جمرود سیمې استوګن یم. د والد صاحب نامه مې موسی خان ده او په کال 1991 کې پیدا شوی یم. ډېر مختصر اندازه تاسو خپله پیژنګلو وکړه. ریاض افریدی صاحب د موږ د مرکې د روایاتو مطابق د موږ سره یو کلام شریک کړه، بیا به تپوسونه هم دی نه کوو. ګرانه غزل مطلع عرض ده. په زړګي کې مې رنگ رنگ یادونه راوړل، په زړګي کې مې رنگ یادونه راوړل او درنه څومره مې د کار څیزونه راوړل. او ستا د حسن په بازار کې چې ګراني وه، ستا د حسن په بازار کې چې ګراني وه، ما بېوسه ترنه تش لاسونه راوړل. او زما ملا به پرې مضبوطه شي محبوبې، که د زلفو د یو څو تارونه راوړل. خوشحالي او دا زما د زړګي خونه، خوشحالي او دا زما د زړګي خونه، شاړو دشتو ته سپرلي ګلونه راوړل. لیونی هم چې ما زړه درله دروړلو، لیونی هم چې ما زړه درله دروړلو، تا خو زړه له مې تاوده سیخونه راوړل. حاسد هم وی چې وا وا پریدیا، حاسد هم وی چې وا وا پریدیا، په غزل کې د جدید خیالونه راوړل. واه، ډېر ښه کلام، یقینا چې ملګرو به ترې خوند اخیستی. افریدی صاحب د تاسو څو کتابونه چاپ دي او آینده مو نورو کتابونو له څه اراده شته یا نشته؟ محترمه کتابونه خو داسې ده چې که مونږ صرف دا ویو چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي، دې تعداد به زیات وي، خو دا چې شاعري مې 5 کتابونه چاپ کړي: سوی زیګر، غوړېدلی دام، گنج اوله برخه، گنج دویمه برخه او گنج دریمه برخه، او یو تذکراتی اثر یعنی تذکره د باړې د شاعرانو یو کتاب ما چاپ کړی چې هغې نامه ادبي رود باړه، په هغه کې د 7 شاعرانو سواني عمري او د هغوی کلام خوندي دی. آینده خو مو انشاءالله اراده شته، ما سره د شاعري کافي تعداد ذخیره پرته ده، هغه به هم چاپ کوو که خیري. بیا چې ما کوم ریډیو له تمثیلونه یا کومې رپورتاژونه یا کوم مرکې شوي خلکو سره یا په کتابونو باندې ما کومې تبصرې کړي، نو هغه به هم انشاءالله چې کتاب یا 2 کتابه د نثر برخې وي او چاپ کوو. ښه خبره رو، الله راوکړي چې هغه کتابونه هم د تاسو چاپ شي او د موږ او د مینوالو ملګرو تر لاسونو پورې راورسي. ریاض افریدی صاحب یو بل کلام هم شریکه، بیا مې نور تپوسونه هم دی نه کوو چې ملګري ترې مستفید شي. د جړېدل په جانان څه اثر کوي، جړېدل په جانان څه اثر کوي، او په وچ کاڼي باران څه اثر کوي، جړېدل په جانان څه اثر کوي، په وچ کاڼي باران څه اثر کوي، او اهو چشمه ته د دې نه خبر نه یي چې په ما د چشمان څه اثر کوي. او د بیان نه قربان شمه ناصحه، د بیان نه قربان شمه ناصحه، او په بدبختو بیان څه اثر کوي. په اخلاص سره یې ولوله بیا ګوره، په اخلاص سره یې ولوله بیا ګوره، چې لوسته د قرآن
سا سر کوي او چې د ذکر کلا تو لري لزانا چې د ذکر کلا تو لري لزانا په هغه زړه شیطان سا سر کوي کمیډیر ور باندې وکړل احسانونه کمیډیر ور باندې وکړل احسانونه په حاسد می احسان سا سر کوي او نا خدا چې محمد وی افریدیا نا خدا چې محمد وی افریدیا په کشته طوفان سا سر کوي واه ډېر الله ډېر ښه کلام یقینا چې ملګري به ترې مستفید شوي وي ریاض افریدی صاحب بیا پوښتنه لرو چې کم ادبي غونډو سره مستقل پاتې کیږي او په کومه عهده باندې پاتې کیږي محترمه د کومو ادبي غونډو سره که دا خبره کوم نو د خلیل اولسي ادبي جرګې هم په یو وخت کې ممبر پاتې شوم د افغان ادبي فرهنګ هم یو وخت کې ممبر پاتې شوم بیا په خصوصي توګه د خیرخوا پښتو ادبي جرګې چې کال 1992 نه د هغې خدمات جاري و تر دا وخته جاري دي ګڼ تدریسونه مشاعرې سیمینارونه تنقیدي اجلاسونه د مشرانو شاعرانو په یاد کې اجلاسونه چې کوم مړه دي او کوم چې ژوندي دي د هغو په اعتراف کې اجلاسونه د هغې جرګې پلیټ فارم نه شوي دي خیرخوا پښتو ادبي جرګه تر دا وخته د مطبوعاتو سلسله هم 1200 ته د ما په خیال سره رسېدلې ده هغه چې په هغې کې هم ګڼ تعداد کتابونه چاپ شوي دي د دې جرګې بنیادي ملګرو کې زه هم شامل یم او د جرګې صدر په عهده باندې فایز یم په جمرود کې جمرود پښتو ادبي لیکوال دی د دې ځای شاعران راغونډېږي مشران شاعران پوهان دوی په دې غونډه کې زه مشر سکتر ټاکلی شوی ریاض افریدی صاحب د تاسو په موسیقۍ کې کلامونه ویلي شوي نو موږ سره مختصرا غونډه کې سرونه یې ووایه نو چې ملګرو له پاته ولګي چې موسیقۍ کې کم کم کلامونه ویلي شي رفت افریدی صاحب دا تعداد مې مانه هیر دی چې څومره کلامونه ویلې شوي په موسیقۍ کې او دا به بیا څنګه راته یاد شي چې کم دي خو چې کوم راته یاد وي ما اول غزل ظاهر ماشوخیل چې ویلی و نو هغه تور سترګې و پې تور باڼه د پاسه تور سترګې و پې تور باڼه د پاسه او یو تصویر جوړ دی زما د زړه د پاسه بیا دې سره تر څنګ چې دی هغه زما د مینې د اظهار چې تا ته پته لګي زما د مینې د اظهار چې تا ته پته لګي په ما به خاورې وي انبار چې تا ته پته لګي او دغسې په دې زمن کې نور پرست لکه په نور پسې تاویږي نور پرست لکه په نور پسې تاویږي مخ مې داسې په دلبر پسې تاویږي ژبه د لونده ده بدلوی زړه زما نادان دی غولوی او چې دا په محبت کې کوم مقام راغلی دی په خوله مې د رقیب د یار سلام راغلی دی او زه یوازې نه یم پاگل پسې دواړه لیونیو په یو بل پسې نو دا تعداد ما ته اوس معلوم نه دی خو دا ډېر مشهور کلامونه وو ظاهر ماشوخیل اول ویلي دي او دې نه پس بله موسیقارانو ویلي دي واه یقینا چې دا کلامونه د موسیقي شوقیانو له رسېدلي دي او هر چا اورېدلي یقینا چې د هغې خالق ریاض افریدی صاحب دی ملګري به ترې مستفید شوي هم وي د دغو د معلوماتو نه ریاض افریدی صاحب یو بل کلام هم د موږ سره شریک کړه چې ملګري نور هم مستفید شي خوندونه ترې وخوري دا د غزل مطلع عرض ده د ځمکې مخ چې څومره غرونه او سیندونه لري د ځمکې مخ چې څومره غرونه او سیندونه لري د تیرو هیرو تاریخونو داستانونه لري او رڼا د ستورو او سپوږمۍ ته حق حیران پاتې یم رڼا د ستورو او سپوږمۍ ته حق حیران پاتې یم هر څه بدل شي دوی هم هغسې مخونه لري افلاس وهلي په اختر کې وکړي نوې جامې افلاس وهلي په اختر کې وکړي نوې جامې چې په سرلی شي شاړې دښتې هم ګلونه لري او په دې دنیا کې انسان څه نه کړي د ځان دپاره په دې دنیا کې انسان څه نه کړي د ځان دپاره په دې دنیا کې به آخر څومره وختونه لري او هغه ته کېږدي هم آخر خلک د خاورو بالین هغه ته کېږدي هم آخر خلک د خاورو بالین هغه چې دلته کې پاخه کورونه لري او دا ستا په مینه کې رقیب ته پریشان نه یم د ګلو څانګه خو به خامخا ښارونه لري د افریدي زرخیزه فکر ته حیرانه مشې د افریدي
زرخیزه فکر ته حیرانه مشې د تیرا غرونه ځنګلونه ابشارونه لري. ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ته خوندونه اغوستي وي. ریاض افریدی صاحب په اخري کې ټول ولس او ټول پښتون له پیغام ورکړه. ګرانه پیغام خو د ما دا دی چې تعلیم ډیر ضروری دی. تعلیم کول په تعلیم باندې چې هر څومره موږ زور وروړو هغه کم دی. بل د مشرانو عزت کول دا ډیر ضروری ده. د ما په خیال سره عزت په همدا کې دی چې د مشرانو عزت سړی وکړي او که څوک چې مشرانو عزت نه کوي نو بیا د هم څوک عزت نه کوي. بس همدا مې پیغام دی. ډیره مننه. ډیره شکر. ډیره زیاته مننه. ډیر ښکلی پیغام تاسو ورکړو. د نه غواړم به اجازات خو د ریاض افریدي صاحب ډیره مننه کوو چې دومره وخت یې موږ له وخت کلو. د مظهر افریدي صاحب هم مننه کوو چې موږ سره پت پالي. د نه غواړم به اجازات. د الله په امان. والسلام.